نو اللہ رب العزت حکم دادے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ فرمائی چې د صبح صادق نه د نور پریوتلو پورې خوراک سکاک او نفسی خواہشات یعنی جما نه ځان وساته، دا د الله حکم دی۔ د صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا وغیرہ نہ کرنا، دا د الله حکم دی۔ اوس نو تب د دغه حکم تابعداري پدې کې بعد خپل ځان نه بیا تغییر او تبدیل نه کې۔ اوس په دغه دوران کې صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پدې مذکورہ وخت کې د دقی سیزونو نه بزان ساتي چې خوراک سکاک او جما ده، دینا بتزان اساتے او دا اللہ دا حکم تابعداری بو کی دغه وجه دا که یو کس د نور پریوتلو نه یو منټ مخکې خوراک وکړي نو روژه ماتیږي او کفاره شپېته روژې ورباندې لازمیږي۔ ګوره دا ولې لازمیږي؟ ځکه د الله د حکم تابعداري ونه کړله، یو منٹ وړاندې، 2 منټه وړاندې، 3 منټه وړاندې د روژه ماته کړله، دا ګناهګار دی، ځکه هلته نور نه دی پرېوتی، نو د ځان نه پکې څه نشي کولی۔ او بیا چې کله ماښام شي او وخت داخل شي نو په دې وخت کې د شریعت حکم دا دی چې استادي او جلتی وکړه او روژه ماته کا، او ثواب هم په دغه خوړلو کې دی۔ لہذا که یو کس د نور پریوتلو نه پس روژه نه ماتي او ډیر انتظار کوي نو دا د شرعي حکم خلاف ورزي ده او ګناه ده، دینه بزان ساتي۔ نو مونږ او تاسو د دین اسلام تابع یو، د دین اسلام حکم تب خپل سرخ کته کو او په سر سترګو به منو بغیر څه د چون او د چرانو، پاغې کې به نکتې بیا نه لټو، پاغې کې به خبرې نه کو، بس الله ویلی دی په سر سترګو۔ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بس په سر سترګو باندې بیا دغه ټول احکامات د الله پاک او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته چار او رسول صحابه کرامو خپل شاگردانو ته، بیا هغه شاگردان ائمه مجتهدین د هغې نه استنباط اجتهاد وکړه، مسایل راوویستل او موږ تعالی تیاره نوړی رو رسوله، اسانه ده۔ نو خلاصه د خبرې دا ده اصل حکم دا دی چې انسان د الله پاک او د الله پاک د خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم اومني، که هغوی په کم وخت کې د خوراک سکاک وغیره نه منع کړي وي نو هم دا منع کېدل ترې ثواب دی، او په کم وخت کې چې د خوراک سکاک حکم وکړي نو بیا په همدې خوراک سکاک کولو کې ثواب دی، او عمده د بندګۍ تازه صدا تقاضا ده، عمدقه د بندگی تا نه غواړي، عمدې ته بندگی ویلې کېږي۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بس بندگی کا نام ہے، زندگی بے بندگی ناکام ہے۔ بندگی وہی دیتا د عبد خپل معنی د غلام ته چې آقا کم حکم کوي بس دیو په سر سترګو مني، دیو بیا شاتم نه ګوري۔ نو مونږ او تاسو د الله پاک غلامان او بندگان یو، د آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان غلامان یو، نو په سر سترګو به منو او په هغې باندې به عمل کوو۔ اوس پرو جماعتی کی تادی او جلتی کول دا حل مستحب دی چې انسان تا یقینی معلوم شي چې نور غورځېدلی دی
او د ماښام وخت داخل شوی دی. اوس که چرته کې په نور غورځېدو کې شک وي یا په اسمان کې وریځ وي د نور غورځېدو پوره پته نه لګي نو بیا به یو څو منټه انتظار کې. زمونږ استاسو دین څومره بهترین، هر یو پهلو هر یو طرف موتا ته ښودلی دی. همدغه رنګې که د ماښام اذان وشي خو د دې مسلمان په زړه کې شک وي چې تر اوسه وخت نه دی داخل شوی او د مؤذن اذانو کو خو مخکې کړی دی نو بیا به هم روژه نه ماتوي. ځکه هلته خبره شک ته ورسېده. او دین اسلام او ایمان چې کوم دی دا عبارت د یقین نه دی. نو بیا به دغه کس په روژه ماتي کې لږ شانتې انتظار وکړي چې کله یقین راشي چې اوس وخت داخل شو نو بیا روژه دې ماته کړي. نو اوس خو سهولتونه ډېر دي، نقشې ځای په ځای موجود دي، په موبایلونو کې شته، عمده شان شته. نو د هغې مطابق چې کله تا ته پوره پته ولګېده چې نور پرېوتی دی غروب آفتاب شوی دی نو بس بیا بلکل انتظار مه کوه. نو دا خو د روژه ماتي کې جلتی کول، خو لیکن د دغې روژه ماتي په ټیم کې دعا هم پکار ده. څه پکار دي؟ دعا. ځکه روایاتو کې راځي چې د دریو کسانو دعا الله پاک نه رد کوي چې یو په هغې کې روژهدار دی. روژهدار چې د روژه ماتي په ټیم کې دعا کوي نو د ده او د الله ترمنځه حجابات نه وي. بلکل حجابات نی دی براہ راست او د دا خبر رسی الله پاک تا دی چې کومه دعا هم کوي دغه ټیم کې الله پاک قبلوي او دې ټیم کې الله پاک په خپلو بندگانو باندې فخر کوي. او الله فرمایي ملائکو ته او فرشتو ته چې وګوره زما بنده ته زما حکم نه دی راغلی هر څه مخې ته پراته دي خو لیکن دې ته خوراک نه کوي، دې ته نه خوراک نه کوي. نو دغه ټیم کې دعا کول دا یو بهترین عمل دی. الله پاک نه خپل ضرورتونه پورا کول غوښتل چې الله پاک زمونږ او ستاسو ضرورتونه پوره کړي، زما او ستا مشکلات ختم کړي. نو دا کم از کم 5-6 منټ تر 10 منټه پورې ډیر نیکان خلق شته چې هغوی 15 او 20 منټ په دغه ټیم کې د الله نه سوالونه کوي او دعاګانې غواړي. او بل د روژه ماتي یو دعا خپل هم شته. حضرت معاذ ابن زهره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی ما ته دا روایت را رسیدلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکل روژه ماتوله نو دا دعا به ویلا اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت. حدیث کې راغلی دغه شان دی، خدای سره څه الفاظ زیاتیم ویلې کیږي د معنا په اعتبار سره بالکل صحیح دي که چا اویل ګناهګاریږي نه ښه وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. معنی بالکل صحیح ده، معنا کې څه فساد نشته. که چا اویل نو ګناهګاریږي نه او ثواب پې میلاویږي. نو نبی علیہ الصلاة والسلام بدا دعا ویلا اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ ما ستا د پاره روژه اونیوه او ستا په رزق مې ماته کړله وعلیک توکلت او اے ربا زه خاص په تا باندې توکل کوم، تا باندې اعتماد کوم، تا باندې بروسه کوم. وبک آمنت او اے اللہ پتا باندے زما پورا ایمان دے، پتا میں پورا یقین دے چتا خالق مالک اور رازق ذاتی. نو دا حدیث الفاظ دغزی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت او داسم صحیح دے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یاد بشی درتا
دغه دعا ده دا ویل پکار دي دغه رنګې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه نور دعاګانې هم ثابت دي نو نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا وویله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت بیا بعضې روایاتو کې راغلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا کلمات هم ویل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله سمانه دا تند لاړه رګونه لامده شو که الله وغواړي نو د آخرت نه ختمېدونکې اجر او ثواب ثابت شو نو دغه الفاظ ویلم ورپسې پکار دي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اوس که دا نشي ویلی نو پښتو کې هم ویلی شي تنده لاړه رګونه لامده شو که الله وغواړي نو د آخرت نه ختمېدونکې اجر او ثواب ثابت شو دارنګې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا دعام ثابته ده یا واسع الفضل اغفر لی اے د فراخ فضل والا زما مغفرت وکا څومره بهترینه دعا ده موږ تاسو بالکل دغه طرف تاړو التفات او توجه نه کوو اگر چې دا ټولې دعاګانې په حدیثو کې راغلي دي کومې چې مسنون دعاګانې دي موږ تاسو ورته توجه نشته او نه خیال ساتو یو دعا دام راغلی ده الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې هغه زما مدد وکړو چې ما روژه ونیوه او ما ته یې رزق راکړو چې ما پې روژه ماته کړله څومره بهترینه دعا الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې هغه زما مدد وکړو چې ما روژه ونیوله او ما ته رزق راکړو چې ما پې روژه ماته کړله نو دقه دعاګانې احادیثو کې راغلي دي کوم هم چې تاسو ته آسانه وي یاد یې کوئ او وایې دغه ټیم کې سترګې مه پټوه الله پاک نه وغواړه د دنیا خیرونه وغواړه د آخرت ته نه وغواړه برزخ کې د زندګي وي هلته د کامیابۍ سوال ته نه وکړه نو دا د روژه ماتي دعاګانې شوې اوس روژه ماتول په څه سره مستحب دي نو روژه ماتول په کجورو یا مالګه یا اوبو سره ماتول مستحب دي خو افضل دا ده چې روژه په کجورې سره ماته کی د هغې خپل حکم دي وروسته ویم درته انشاءالله او یا که کجورې نه وې نو مالګه وسکه او کنی بیا په اوبو سره د ترمذی شریف حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور او كما قال عليه الصلاة والسلام نبی علیہ السلام فرمائی کله چې په تاسو کې یو کس روژه ماتوي نو دا دې په کجورو سره ماته کی دلته یو نکته لیکي علما وایي دا ځکه چې په کجورو سره روژه ماتولو کې برکت دی او دغه رنګې حدیث کې راغلی دی بل یو حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی فإنه برکتن په دې کې برکت دی ستاسو دپاره او که چرته کجورې ونه مومې نو بیا دې په اوبو سر روژه ماته کی او دا ځکه چې اوبه پاکوونکي دي اوس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل عمل مبارک سو نو نبی علیه الصلاة والسلام با په خپل باندې په کجورو باندې یا په اوبو سر روژه ماتوله حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایوی چې همیشه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم با د ماخام مانځنه مخکې په یو څو تازه یعنی لمدو کجورو باندې روژه ماتوله. که تازه کجورې به نه وي نو بیا په اوچو کجورو سره به یې روژه ماتوله، او که اوچې کجورې به هم نه وي نو بیا به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کم از کم 3 ګوټه اوبه 3 چونګه اوبه هغه به وڅښلې او په هغې باندې به روژه ماته کړله. یاد به درته په کجورو باندې اوبو باندې او که اوبه نه وي نو مالګم دا هم راغلی دي. اوس په دې کې حکمت څه دی نو یاد ساتئ، په کجورو یا اوبو سره روژه ماتول مستحب ده. نبی علیه الصلاة والسلام په کجورو سره د روژې ماتولو حکم کړی دی او په خپله هم پې ماتې کړې ده روژه. دا ځکه چې کجورې د عربو بهترینه غذا وه او دا عامې پیدا کېدې، هر چاته میلاوې دی، غریبانانو هم خوړلی شوې، نو ځکه په دې سره د روژې ماتولو حکم وشو. بل دا په کجورو سره روژه ماتولو کې حکمتونه شته. یو ظاهري حکمت په دې کې دا دی چې کله د ماښام په وخت معده خالی وي نو په دې وخت کې چې کم څیز وخوړلی شي نو معده هغه په ښه شان قبلوي او دا هضم کېږي هم زر. نو که په دې وخت کې معدې ته خوږ څیز لاړ شي نو معدې ته قوت ورکولی کېږي. څه ورکولی کېږي؟ قوت. یو نقطه بل هم یاده کړئ، کمو نارینو چې نکاح کړې ده، واده کړي دي، او دوی چې کله د خپل ضرورت شرعي نه فارغ شي، ضرورت شرعي پیژنئ که نه، بس اشاره کوم صرف کم نکاح کړي رونه چې دي هغې ته پته لګي چې ضرورت شرعي څه دی، د دغې ضرورت شرعي نه فارغ شي نو دی د خوږ څیز وخوري، کجورې دی وخوري یا د دې نه علاوه بل یو خوږ څیز، نو د په وجود کې به کمزوري نه راځي، د ده وجود به برابر وي، د ده به بیا بلډ پریشر نه لو کېږي، د ده په سر باندې به درد نه راځي، په نظر کې به کمزوري هم نه راځي. پوه شویه؟ زما نه م واورېدو، بل څوک درته مشکله ده که ووایه، څوک بې پوهېږي نه نو څه به درته ووایه. نو کله چې خوږ څیز وخوړلی شي د روژه ماتې په ټیم کې نو دا معدې ته لاړ شو، معدې له قوت ورکوي. بیا خاص کر قوت باصره، د سترګو چې کم قوت دی هغې له ډېره فایده ورکوي، ځکه چې سړي باندې ولږ او تند راشي که را نو نظر کې کمزوري راځي که نه راځي، هسې د سترګو ته جال جال کېږي د ماښام کې. ډېر خلک څه وایي روژې نیولې ده، په سترګو یې چتې ناست دي، اړو څوک ورته ښکاري نه، نو دا د ولږې د وجه نه پې دا چتې ناست وي. بیا کور کې جګړې هم کوي، پیالې یو ځای پرته وي، چینک هلته پروت وي، پوهېږې په خبره که نه، بالښتونه هلته او کور چې کوم دی د ګیټ په دې منځ کې پروت وي. ولې صاحب روژه نیولې ده، د خدای انصافداره. نو دا نظر کې فرق راځي، نو دا په دې سره ټیک کېږي. او بیا که کجورې نه وي نو د اوبو سره بیا روژه ماتول پکار دي، ځکه د اوبو خصوصیت دا دی چې الله پاک دې ته پاکي ویلي دي. وانزلنا من السماء ماء طهورا، نو په اوبو سره چې روژه ماته کي نو د ظاهري او باطني پاکوالی نیکفالي پکې هم شته، چې زما ظاهر بم الله پاک کی او باطن بم پاک کی. د قرنګي ساینسي او طبي فوایدم پکې شته. د روژې په وجه انسان قوت چې کم دی هغه لږ کمیږي، نو د روژه ماتې په وخت کې داسې څیز خوړل پکار دي چې هغې سره هغه قوي شي، او بل دا چې د هغه څه وي زر هضمېدونکي وي. نو دا صرف کمال چې کم دی په دې کجورو کې موجود دی، چې دا داسې جامع او معتدل څیز دی چې دا قوي هم دی او زر هضمېدونکی هم دی. او د انسان د بدن د پاره چې په دې وخت کې
څومره اجزا ضروری دي هغه ټول په دې کجورو کې موجود دي. تاسو به کتلی که نه حاجي صاحب، تا خو به لیدلي که نه، دلته ډېر وخت تېر کړی. بغیر کجورو نه سعودیان څه نه خوري که نه، د کجورو الوان پخوي ځان له هر څه، نو ځکه خو برابر هم دي که نه، ځان ته ګوره نو همدقه سي. نو دې کې ټول اجزا موجود دي. بل چې د چا په وجود کې وینه کمه وي، پوهیږې په خبره، نو دا کرنګې چې روجه سړی ونیسي نو کمزوري راځي که نه، نو د روجه ماتې په وخت کې دغې کس ته د فولادو چې کم ته آیرن ویلی کېږي سخت ضرورت وي، او دغه فولاد قدرتی طور په دې کجورو کې موجود دي، نو چې کم سړی دا اخوري نو هغه ترتیب هم برابر شي. بل چې کم سړی د بیمار وي د هغه وینه کمی، نو هغه د پارم استعمال پکار دی تر خپل حده پورې. بله فایده، په ګرمۍ کې خلک چې روجه ونیسي نو تندم زیاتې او لږم زیاتې، نو دی به احتیاط کوي چې د روجه ماتي په وخت کې فوراً یخې اوبه ونسکي. ګوره ولې دا بیا نقصانی دي. ګوره اوبه کسکیم نو هغه اوبه چې هغه یخې نه وي، زمونږ او ستاسو بعضې ملګرو به څه کول، په سخته ګرمۍ کې ډک جګ شربت به یخ او به داسې د سر باندې به یې راواړو، نو په یو ساه به یې وڅښلو. د هغې ډېر نقصانات دي. ښه په هغې سره خو یو د معدې ګیس پیدا کېږي، ګیس ټربل چې ورته ویلی کېږي. دقه دا انتهایی خطرناک مرض دی. دا مرض چې چا کې موجود شو نو ګیس سر ته خیږي، بې وخته غوسه کېږي. بیا ٹھیک ده، بیا په معمولی خبره به جګړې کوي، معمولی خبره په داسې بده لګي لکه د ټوپک ګولۍ، بس د خلکو د سپېږمو ته به وردانګي. دا انتهایی خطرناکه بیماری ده، او دا ګیس کله کله د سر ته راوخیږي، نو سړي باندې سمې لوبې کوي. بیا د سر په دې حصصو باندې ډېر سخت درد راځي. دا زیرنې دي انتهایی زیاتې. دا کرنګې تبخیر. بل د جگر پاړسوب ورسره پیدا کېږي، جگر چو پړسېده بس سړی لاړه غرق شو. نو ګوره زمو ستا خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین حکیم هم دی. ګوره ټول ترتیب موتا ته ښودلی دی. نو که اول په کجورو سره روجه ماته کړی شي نو دغه ټول مرضونو نه مسلمان په امن کې پاتې شي او محفوظ شي. نو اهتمام کوئ د کجورو. ښه وختي ملګري دلته راوړې وې داسې یو لفافۍ را ډکه کړې وه، الله دې جزای خیر ورکړي وله. نو بار چې کله مانځنه خلک ووته ټولې په هغې باندې تقسیم کې مازدیګر مانځنه به، نو ښه کار دی، بد کار نه دی. الله پاک دې ټولو له توفیق ور نصیب کړي. او دغه چې کم روجهدار دغه خوړلي هغه له د هغې روجې عمره ثواب میلاویږي. نو که 500 روجهدارو خوړلي د 500 روجو اجر او ثواب ورته مفتو میلو شو. بله فایده، بعض خلکو په دې وجود کې خشکي وي. اوس هغه سیټ ته زه نه ځم، دا ځان له یو بحث دی. که چېرته زندګي و نو بیا به درته ووایم ښه د انسان بدن کې 3 بیماریانې را پیدا کېږي، او د هغې 3 بیماریانو نه بیا 50 علامات ظاهریږي. دغه 50 علاماتو ته مونږ او تاسو بیماری وایو. نو ټوټل علامات 150 راځي. ابر ته چرته ووایم بیا یاد کړئ، او هغه چې کوم دي د هغې خیال وساتئ، نو بیا به ستاسو صحت برابر وي. نو د بعضې خلکو په دې وجود کې خشکي وي، نو چې کجوره وخوري نو دا چونکې معتدله غذا ده، نو په دې سره هغه د خشکۍ چې کومه بیماری وي هغه هم ختمیږي. نو هغه د خشکۍ چې کوم علامات دي بیا ورته چرته ووایم، نو د هغې دپاره بیا استعمال کوي، الله پاک به هغه څیزونه هم ورسره ختم کړي. نو دا صرف دغه یو څو خبرې مې وکړي. الله پاک دې
اول ما ته بیا تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.